خدای دا لکۍ نشته او دونه لوی نوم دې دی خدای خبر دی چې لکۍ دی چې څه به وې مړه څه به ومه بس په ټولو چینلو به زما صفتونه روان وو نه ته مونږ کره راځې او نه شهزادګۍ ځکه زه تاسو کره رالم ډېر بد ګل خورې الله دې خوشحاله لره زړه مې و چې په مرۍ دله زور وکړم په وس مې نه رسي په زوره وایه حشمتیه څه جلوشو خانو حشمتیه زما کلاشنکوف کم دی زه ویله تش لاس راغی تا سره خو مړه بس د لاسونو غم دی زما د خپو د سره غم نشته چې په پنجرو خپو مې دله ځان راورسولو سړیه په دې نه پوهېږې چې د توتو او میو میو څه ته وایي یاره خو ما هغه لکړ پګړې کناړو په خبره نه پوهېږې نو بېلکۍ خان نیمه یو کال نه پسې جبایي زما شوه او ته شهزادګۍ شهزادګۍ کړې نو جبای به دې ځان له ماته کړې وه که نه وي چې د ښځو سره خلک په کومه طریقه خبرې کوي و پی پی جي چې خر ساتي نو د لتو نه خو به یې ځان ساتي ښه نو دې خر ساتلی دی پوره 1500 روپۍ مې تېته واغېستې دا خبرات سم چلو خو تاسو خبره به مونږ اورو چې دا مور دې دې کور وباسي ګنې ژوندی دې په اور سوځو نه ګریانو ماماګانو ژوندی مې مه سوځوئ مسلمان یم هندو نه یم نو مونږ پیریان بدناموئ مونږ خو نه په چا کینو او نه څوک تنګو که څنګه واچوله ای خدای دې خر کا لاس دې ولې راښکو خو رفتاب دې واچوه بېخمه شه سترګو ته مې وګوره سرې دي او که نه نه زویه ستا سترګې خو زیړې دي بس دا د بادرانو نښه ده هغه زکیه نه ده هغه درپسې جاړي ولې ما دې چرګه پټه کړې ده څه نو بې لکۍ نه نو ولې زما لکۍ پسې جاړي څه زه به چېرته والله ورځم دې مونږ به تا ژوندی پرېږدو وژني په خیر ګلګلې خان په خیر څنګه یې بې لکۍ خان ورسره وایم مړه نو د خانانو نور کار شي ستا سري غوسه په شیطان توکه مړه مزخور مې کار پرېښی دی تا ځکه خان تا خو په ماتو که نو تا په خپله خبرې ونه کړه چې په شیطان یې توکه ښځه خاوند یې خپلو کې ښه پوهېږي ستا پکې څه کار دی او زما پکې څه کار دی وایي ولې مې پکې کار نشته اخر زما لور ده واده کړې مې ده څه خرڅه کړې مې نه ده زما یک دونه او دو دونه دین پته ما وخه نو دا خو یوازې زیمه چې هیڅ نشته دی میږي خو جنګوم که نه وایي ته میږي دې وخوره وړې مې درته پیریان څنګه رالل دا به ورته څه ویلي ما ورته څه ویلي نه دي ما په دې سترګو کې لږ مرچکۍ واچولم چې دا سترګې مې لږ سرې شي چې لږ روب داغ مې جوړ شي بس هسې پر ځان نورم جګوجه ورکړم خندا کېږي پیري راته لاس واچولو هله بیا د ځان تماشه کوه د ځان تماشه